دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د یو موبایل واتساپ په بل موبایل ته واړوئ. هو دوستانو که چیرې تاسو نوی موبایل اخیستی وي او اوس تاسو غواړئ چې دغه زاړه موبایل واتساپ له ټولو میسجانو سره و دغه نوي موبایل ته واړوئ، نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ. په دغه ویډیو کې تاسو ته ډېره اسانه طریقه درښیم چې د دغه طریقې په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره د یو موبایل واتساپ له ټولو میسجانو سره و دغه نوي موبایل ته واړوئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغه طریقې چې فایده واخلي. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو اوس راځو دوستانو د دغه موبایل واتساپ په دغه نوي موبایل ته اړوو، یعنې په دغه موبایل کې زموږ په واتساپ کې له هر چا سره هر څونه میسجان کړي دي له دغه ټوټل میسجانو سره له دغه ټوټل ډیټا سره زه غواړم چې د دغه موبایل واتساپ په دغه نوي موبایل ته واړوم. ګوره په دغه موبایل کې موږ تر دا اوسه واتساپ جوړ کړی لا نه ده. نو اوس راځو دوستانو د دغه موبایل واتساپ په دغه موبایل ته اړو. نو دې لپاره به تاسو اول په دغه زاړه موبایل کې د واتساپ بیک اپ جوړ کړئ. نو دې لپاره به سمپل تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې واتساپ خلاص کړئ په دا کونج کې درې ډېر اپشن ده، په دغه درې ډېر اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. بیا به دې کې اخري اپشن د سټرینګز په سټرینګز باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټرینګز باندې کلیک وکړئ بیا به دې کې څلورم اپشن د چیټس په چیټس باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په چیټس باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي، لاندې به موږ سره د چیټ بیک اپ په نامه اپشن ده، په دغه چیټ بیک اپ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په چیټ بیک اپ اپشن باندې کلیک وکړئ لاندې به راسي، لاندې موږ سره دوه اپشنان دي. اول د ګوره بیک اپ یوزینګ سلولر دغه هم تاسو آن کړئ. دغه کچیر تاسو دوستانو اپ کې بیا د موبایل ډیټا په ذریعه سره تاسو بیک اپ نسی جوړولای، نو تاسو خامخا خپل موبایل وای فای ته کنیکټ کوئ. نو دغه به آن کړئ، بیا تاسو د خپل موبایل ډیټا په ذریعه سره بیک اپ جوړولای شئ. او په دې کې دوه اپشن د انکلود ویډیوز وای تاسو د ویډیوګانو بیک اپ جوړوي کې نه جوړوي، کوم آن کړئ بیا تاسو په دغه زاړه موبایل کې په واتساپ کې تاسو یو چاته ویډیوګان ورلېږلي وي یا د ویډیوګان درته رالېږلي وي، نو هغه ویډیوګان به هم دغه موبایل ته راسي. او کوم چیرې دغه اپ کړی و نو بیا هغه ویډیوګان نه ځي، خالي وایس میسجان، ټیکس میسجان، تصویران، یعنی نور شان به ټوټل لاړ خالي ویډیوګان به نه ځي. که چیرې تاسو غواړئ ویډیوګان دې لاړ دغه اپشن به آن کړئ. کله چې تاسو دغه اپشن آن کړئ بیا په دې کې بل اپشن د ګوګل اکاونټ، په دغه ګوګل اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړئ. دغه ډیر ضروري اپشن ده. دلته چې تاسو په موبایل کې هر جیمیل اکاونټ خلاص وي هغه به ټول تاسو ته دلته راوړوي. نو دلته به تاسو خپل جیمیل اکاونټ وروخه، ځکه موږ په هغه جیمیل اکاونټ کې بیک اپ جوړو، نو هغه جیمیل اکاونټ به بیرته بیا تاسو په دغه نوي موبایل کې خلاصوي او په دغه نوي موبایل کې بیا موږ هغه بیک اپ بیرته په دغه واتساپ کې ریسټور کوو. یعنی دلته به تاسو خپل جیمیل اکاونټ وروخه. که چیرې تاسو په موبایل کې جیمیل اکاونټ نوي خلاص، خپل جیمیل اکاونټ نوي خلاص، نو به لاندې راسي، لاندې ګور تاسو د اډ اکاونټ په نامه اپشن درکې په دې به کلیک وکړئ، خپل جیمیل اکاونټ وروخه. نو اوس په دې موبایل کې د مال ریډ خپل جیمیل اکاونټ خلاص د ګور په هغه جیمیل اکاونټ باندې تاسو کلیک وکړئ. هغه جیمیل اکاونټ به دلته کې هټس ګور هغه کې هټس بیا به دې کې بل اپشن دی بیک اپ ټو ګوګل ډرایو، په دې به کلیک وکړئ. دغه په نیور ولاړ وي، دغه به سمپل دوستانو تاسو په ډیلی ودروي او بیا به سمپل خپل ایمیل وروخه. کله چې تاسو خپل ایمیل وروخه اوس به سمپل دوستانو تاسو یو کار وکړئ، په دغه بیک اپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه بیک اپ باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لیګ انتظار ورته وکړئ. نو ګورل دوس بیک اپینګ روان سو، بیک اپ شروع سو، نو دغه به 100% ته ورسیږي او د دغه واتساپ مکمل بیک اپ دغه په دغه ایمیل کې سیوسي. نو هغه ایمیل بیا موږ بیرته په دغه موبایل کې خلاصو او په دغه موبایل کې هغه ټوټل واتساپ د میسجانو سره ریسټور کوو، دلته راوړو. نو انتظار ته کو دوستانو ګور دغه وس په مټ 3% ته ورسیدای، نو دغه به 100% ته رسیږي. نو انتظار ته کو چې دغه بیک اپ موږ سره 100% ته ورسیږي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ په دغه موبایل کې د واتساپ بیک اپ مکمل سو، نور دغه موبایل کار خلاص. اوس به سمپل تاسو دغه نوی موبایل ته راسئ. په دغه نوی موبایل کې به اول کار تاسو دا وکړئ چې هغه جیمیل به کې خلاص کړئ، یعنی په کوم جیمیل کې تاسو دلته د واتساپ بیک اپ جوړ کړی و هغه جیمیل به تاسو دلته کې خلاص کړئ. کله چې تاسو هغه جیمیل کې خلاص کړئ هغه بعد به یو بل ایکسترا کار وکړئ. دغه کار چې تاسو وکړئ بیا هیڅ کلم تاسو ته په ریسټورینګ کې مسله نه جوړیږي. پلی سٹور به خلاص کړئ، په پلی سٹور کې به تاسو ګوګل ډرایو سرچ کړئ. دغه ګوګل ډرایو په هر موبایل کې لزانه وي. نو که چیرې تاسو په موبایل کې ګوګل ډرایو نوی اپډیټ شوی تاسو به ګوګل ډرایو اپډیټ کړئ. کله چې تاسو ګوګل ډرایو اپډیټ کړئ بیا به ګوګل ډرایو خلاص کړئ او دلته به تاسو هغه جیمیل سلیکټ کړئ په کوم جیمیل کې تاسو دلته بیک اپ جوړ کړو. نو کله چې تاسو هغه جیمیل کې سلیکټ کړئ بیا به سمپل دوستانو تاسو راسي، دلته به وس واتساپ خلاص کړئ. کله چې تاسو واتساپ خلاص کړئ نو دلته چې تاسو په هر نمبر باندې واتساپ جوړوي هغه په دغه نمبر کې په نیو نمبر وي هغه ډیټا کې راځي، په هغه ځاړه نمبر هم راځي، په نیو نمبر هم راځي. یعنی دلته تاسو سمپل د خپل واتساپ نمبر کې ولیکئ. نو زه راځم د خپل واتساپ نمبر کې لیکم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما د خپل واتساپ نمبر کې ولیکل، لاندې نیکسټ بټن ده، سمپل په دغه نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ بیا سمپل په اوکے بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اوکے بټن باندې کلیک وکړئ نو اوس دغه نمبر ته کوډ ځي، نو انتظار ته کوم کوډ راسي. ګور هغه کوډ په دغه موبایل کې رالی، نو زه راځم دا کوډ خلاصوم او دغه کوډ کلیک کوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما هغه کوډ کې ولیکل، نو دلته ما ټو سټپ وریفیکیشن کوډ کړی، نو زه راځم هغه ټو سټپ وریفیکیشن کوډ ورکوم. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما هغه ټو سټپ وریفیکیشن کوډ هم ورکړئ. دلته ګور واتساپ لوګ اوټ سو. اوس که زه دلته واتساپ خلاص کړم دلته ګور ما ته واتساپ ایرر راکوي، نه وایي په دغه نمبر باندې په بل موبایل کې واتساپ خلاص. ګور اوس که زه اوکے بټن باندې کلیک وکړم دلته واتساپ لوګ اوټ سو. نو دغه رقم دوستان اوس به سمپل دلته تاسو ګوره په کنټینیو بټن باندې کلیک
وکړئ. دغه اپشنان ضروري ده. کنټیکټ ان میډیا تاسو ته راوړوي. په کنټینیو بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو پرمیشن ورکړئ. په الاو بټن باندې کلیک وکړئ. ګوره لوکینګ فار بیک اپس، اوس د بیک اپ لپاره سرچینګ روان سو. نو د باغه بیک اپ پیدا کی. نو انتظار تکو اوس لمغ سره دلته د بیک اپ سرچینګ مکمل سی او موږ ته بیک اپ راوړوي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دلته موږ ته بیک اپ راوړوي. وای دغه بیک اپ 2 منټه مخته جوړ شوی ده. د دې دونه سایز ده. په دغه ایمیل کې ګور دا بیک اپ جوړ شوی ده. اوس لاندې ګور ریسټور بټن ده. خالی په دغه ریسټور بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګور هغه ریسټورینګ روان سو. نو دغه به اوس سمپل دغه لیک به مکمل سی. نو په دغه زاړه موبایل کې ستاسو په واتس اپ کې لار چا سره هر څونه میسجان کړو، ډیټا می سره لګلې هغه به ټوټل په دغه نوی موبایل کې راسي. نو موږ هم دوستانو اوس انتظار تکو چې دغه لمغ سره 100% مکمل سي. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ دغه لمغ سره 100% مکمل سو. اوس ریسټورینګ میسجز روان ده. اوس به دغه لیکم 100% مکمل سي او هغه میسجان به ټوټل ریسټور کی. یعنی تاسو به دغه پرې د موبایل باندې به کار نه لري. دغه به تاسو نه کلوزوي. کوم کلوز کوي بیا مسله جوړیږي. نو دغه موبایل به تاسو پرې دی. دغه به 100% مکمل سي او په دغه زاړه موبایل کې تاسو سرسونه میسجان کړو هغه به دغه موبایل تر ګور هغه مکمل سو. خالی نیکسټ بټن ده. په نیکسټ بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته سیمه واتس اپ ته رقم نوم ورکوي هغه نوم ورکوي. بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. کله سیم دوستانو تاسو په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. نو انتظار تکو اوس لمون سره واتس اپ خلاص. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ موږ سره واتس اپ خلاصو. نو د ما ټو سټپ وریفیکیشن کوډ ور کړی دی. زغه وریفیکیشن کوډ کې ومه. نو ګور دوستان تاسو کتلی شئ ما وریفیکیشن کوډ هم کې واله. ګور اوس هم ریسټورینګ روان ده. نو په غبل مل کې موږ ارسونه میسجان کړي ولو لار چا سره ارسونه خبرې کړي وي هغه موږ دغه نیو موبایل ته راوړو. نو دوستانو د دغه طریقې په ذریعہ سره تاسو په ډیره اساني سره کولای شئ چې له زاړه موبایل څخه واتس اپ و نیو موبایل ته واړوي. نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داس نور خسته ویډیوګان لپاره موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم خسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملایو په نور خسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې میاد ساتئ. د خدای پامان.